السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه دا پیغام لیږم زبی شینواري ورور ته. د نه مخکې د باندې د بحث وکړم غواړم دا ورور تاسو معرفي کړم. دا زموږ افغان ورور دی، فکر کوم چې په اروپا کې یا په امریکا کې اوسیږي او اکثر د پاکستان او د پنجابیانو په خلاف ویډیوګانې ډکوي او ماشاءالله ډېر ښایسته خندا هم خدای ورکړې ده. ما ورته هم خندلي دي، تاسو دا خندا وګورئ. ما پوست ما دښمني خو یو چا سره ده سړی ده هغه دوی ته هم وایم اردو کې میرے پاکستان بھائی میرے بھائی جان آ گیا تیرا زوی جان کیسے ہو کمینے لوگ. زبی ورور خدای پاک د همیشه خوله په خندا کې لره، لیکن یو خبره زما په غور سره واوره چې په اسلام کې نفرت خپرول چاته بد ویل ناروا دي، چاته کنزل کول ناروا دي. زه پوهیږم چې موږ سیاسي اختلافات پاکستان سره لرو، په حیث د افغان دا خبره کوم، په حیث د مسلمان دا خبره کوم، لیکن زموږ عوامو سره هیڅ کوم کار نشته دی. په نوم پنجابي ته بد ویل هیڅ کوم کار نشته دی. یقیني کو زما استادان پنجابیانو، زما دوستان په دعوت کې ما سره پنجابیانو، ماشاءالله نیک نیک خلک هم چې پکې شته دی. په همدې پښتونخوا طرف ته زموږ ورونه پراته دي. که دغه نفرت به موږ چیرته ویسي، که سیاست د دواړو ملکونو زموږ او د هغوی موږ منځ کې دومره نفرت جوړ کړی دی او اوس همغه نفرت موږ مخکې ویسو، نو اخر به موږ لاړ شو چیرته. په حیث د افغان باندې، په حیث د یو عام شخص باندې موږ دا حق نه لرو چا ته بد ووایو. که ته یو مقام ته راغلی چې ستا په خبرو باندې بدلون راتلی شي، ته کولی شي بیا خیر لږ تیزه خبره وکړې، لیکن چې په کوم حالت کې وروره اوس ناست یې، نو زه دا صحیح نه ګورم چې ته چاته بد ووایې، پیغام ولېږې، وخاندې پې، رشخند پې ووهې، یقین کو دا به الله د باندې ناراضه شي. دویم، که تا دغه ویډیو رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوري، نو څه چې هغه په تا باندې فخر وکړي؟ نه. هغه به تا باندې شاباس تاته ووایي؟ نه. هغه به تا باندې فخر ونه کړي، ځکه رسول صلی الله علیه وسلم حتی خپل دښمنانو ته هم نفرت د بده خبره نه کړې. د سیاستمدارانو په افغانستان کې او پاکستان کې هم دغه کار دی چې موږ جدا کړي یو بل سره، تر څو موږ باندې ووایي چې دا پاکستان کړی، دا افغانستان کړی او په جنګ هم واچوي. که هغوی دا کار کوي، که هغوی یو بل ملکونو کې ګوتې وهي، نو موږ عوام خلک باید یو ځای شو، یو قوي زور شو، تر څو کولو دا بدل کو. که ته چېرته دا خیال کوې چې نه زه خاندم او ورور زما شخصي داسې هېڅ مشکل نشته دی، که کور ته مې راشي چای به درکړم، ماشاءالله ښه تکړه ځوان ما ته ښکاري، ما ته دعا وکړه چې خدای پاک دې همیشه خوله په خندا کې لره، لیکن په خیر سره، په شر سره نه. که زه تا ته مقصد مې دا دی که دا خلک مو ټول یو ځای شو او نفرت ویسو اخر به لاړ چېرته، او کیدای شي ته دا فکر کوې شیطان به تا ته وایي چې ولا زه داسې خاندم هغوی باندې رشخند وم، نو زما افغانان ځوانان ویډیوګانې مې شیر کړې او 1 لک 2 لک کسان زما ویډیوګانې ګوري. نو زه دا وایم چې هېڅ کله ابن القیم رحمه الله تعالی ویلي دي چې د شر یا د فتنې په زیاتوالو باندې مه خوشحالېږئ، یا چې کوم خلک غلط دي د هغوی په نمبر باندې مه خوشحالېږئ، همیشه دپاره حق سره ودرېږئ. نو زما ورته دا خواهش دا دی، ماشاءالله وخانده، هېڅ مشکل نشته دی، مذاق وکوه، چوکاټ کې د بادابو، د اسلامو، د پښتون، د افغانیت، د انسانیت په چوکاټ کې مذاق وکوه، هېڅ مشکل نشته دی. لیکن چا باندې رشخند وهل، چاته بد ویل، چا نه یو مذاق جوړول، دا نه د افغان تعریف دی نه د اسلام تعریف دی، هېڅ هم نه. زه اول مسلمان یم بیا افغان یم، دا ډېر مهم مسله ده. باید موږ دا هیر نه کړو چې زموږ خپل افغانیت نه په ځای موږ اسلام چېرته سر په نظر نه کړو. چې امام شافعي رحمه الله تعالی هغه وایي چې دا یو چاته بهتره ده چې شرک سره الله ته وګوري، یعنی شرک یې کړی وي، بل چاته عبادت کړی وي الله نه بغیر، هغه سره د الله مخ ته لاړ شي، خو نه چې نیشنلسټک وسي، نه چې مثال دومره یو نیشنلزم په پښتو کې وسو ته وایي چې خپل نیشنلزم په لاس کې راغستی او خپل ریس په لاس ریسسټ وي، نیشنلسټ وي. په دې سره باید د الله سبحانه مخامخ ته لاړ نه شي. نو مقصد مې څه دی وروره، خپل کار مخکې ویسه، خو په آداب او اخلاقو مطابق باندې، خدای دې په خندا کې لره، او په چا کې بدي ته ویل او نفرت ته ویل هېڅ کوم خیر نشته دی. او بل ورونو زه دا تاسو نه خواهش کوم که دا ویډیو زبی ورور ته ورسیږي، نو تاسو دا ویډیو دغه کمنټ کې میسج کې ورته ولیکئ، تر څو پرې وګوري او د دغه شي نه لاس واخلي، نو انشاءالله زما پیغام ووري
او ان شاء الله چې ماته خبر هم راکړي چې پیغام مې ورده څو پورې زه پوه شم زه ورته پیغام زما رسېدلی دی او زه ورته دعا کوم مخکې مو ته دعا کړې ده او موږ به ټول یو مسلمانان اوسو او موږ به ټول په اسلامي چوکاټ باندې مخکې لاړ شو نه په نفرت او بد او رد باندې مخکې تللی شو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.